تر ټولو زړور خلک څوک دي؟ ښوونکي زده کوونکو ته وویل هر څوک ماته په یو سپین کاغذ باندې ولیکي چې زړور خلک څوک دي. بهترینه ډالۍ به ترلاسه کړي. یو ولیکل هغه پاچا زړور دی چې له ساتونکو پرته په ښارونو کې ګرځي. بل ولیکل هغه څوک چې یوازې په هدیره کې شپه تېره کړي. بل ولیکل هغه څوک چې په ځنګل کې ګرځي او له حیواناتو نه ویریږي. ټولو یوه جمله ولیکله، خو کله چې ښوونکي د ټولګي د وروستي زده کوونکي کاغذ پرانیست، لاسونه او زړه یې ولړزېدل. هغه لیکلي وو: تر ټولو زړور کسان هغه دي چې له کوم شرم او خجالت پرته د خپل مور او پلار لاسونه ښکل کړي، نه د دوی د قبر تیږې. د ښوونکي له سترګو پرله پسې اوښکې روانې وې او له ځان سره یې همدا یوه جمله تکراروله چې یا خدایه زه ولې زړور نه وم. ګرانو خویندو او ورونو، څومره هم چې ستاسې له وسې کیږي خپل د مور او پلار یعنې د والدینو احترام وکړئ او د هغوی لاسونه ښکل کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.